ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قلي اردوګانو او افغان سرتیرو څخه لیدنه وکړل او هغوی ته یې ډېره مهمه وینا کړې. دا چې ملا هیبت الله اخندزاده څه ویلي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د اسلامي امارت د یو شمېر قلي اردوګانو له قومندانانو سره وکتل. د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د قلي اردوګانو څخه د لیدنو او د اړوند قومندانانو سره د ملاقاتونو په لړ کې 13 پنجشنبه د اسلامي امارت د 200 الفارق قلي اردو، د 203 منصوري قلي اردو، د 211 عمري قلي اردو او 201 خالد بن ولید قلي اردو له قومندانانو او یو شمېر نورو لوړپوړو مسؤلینو سره وکتل. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله نوموړو مسؤلینو ته د صف د بشپړې تصفیې، د سرحداتو د کلکې ساتنې، د مجاهدینو د اخلاقي او نظامي روزنې او د دوی د ستونزو د حل کولو، د نظام د استحکام او د شرعي احکامو د عملي کولو اړوند لازم هدایات وکړل. علي قدر وویل دا چې د نړۍ تر 500 ډیرو یرغلګرو هیوادونو په پوره قوت سره د سلګونو زرو قواو په ملتیا زموږ پر خاوره یرغل وکړ او دلته میشت سول، خو افغانانو دوی ته سر ټیټ نه کړ. په پوره میړانه د دوی مقابله وکړه او ماتې یې ورکړه. نو اوس هم پر موږ باندې د دوی فشارونه کومه ګټه نه ورکوي بلکې د لا بې باورۍ سبب ګرځي. د افغانستان مسلمان ولس اسلامي نظام غواړي او سیکولریزم نه غواړي. که یې غوښتلی نو 20 کاله په ځان او مال زموږ حمایه نه کوله. که خدای مکړه موږ اوس د شریعت خلاف ګامونه واخلو نو زموږ انجام به هم د تیرې فاسدې ادارې په څیر وي او ولس به زموږ خلاف راپورته کیږي. اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د خپل ولس پوره خدمت وکړو. موږ حاکمان نه بلکې خادمان یو. کله چې الله تعالی او زموږ مظلوم ولس زموږ څخه راضي سي نو د هیڅ چا څخه ویره نه ده پکار. امیر المؤمنین قومندانانو ته دا هم وویل چې زموږ هیواد ډیرو کارونو ته اړتیا لري. نو موږ په دې هکله تصمیم نیولی چې د قلي اردوګانو ولایتي اداره، فواید عامې، د کلي د پراختیا او بیارغونې، ښاروالیو او ځینو نورو ریاستونو څخه ګډې کمیټې جوړې کړو چې په ولایتونو کې لوی او کوچني سړکونه، بندونه، پلونه او نور عام کارونه ترسره کړي. تاسو به د قلي اردو اړوند هغه وسایط چې په دغه کارونو کې استعمالیدلی سي ټول دغه کمیټو ته د ضرورت په وخت کې په واک کې ورکوئ ترڅو په عاجله او دوامداره توګه ولس ته سهولت برابر سي. په دغه کتنه کې د راغلو مسؤلینو ستونزې او وړاندیزونه واورېدل سول، په اړه یې لازم هدایات وسول. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.